په دې چینه کې د انسان وینه راځي باقره، په دې چینه کې د انسان وینه راځي باقره، مونځ د قضا شي خو په دې اوبو اودس نه کوم. سلامونه مې واخلې د پاک وطن کوربه یعنې همکار انس نادان یم په دغه هیله په دغه تمه چې ټول به ښه او خوشحاله وئ د ژوند په ښو شبو کې وئ. نن را سره د پاک وطن پروګرام کې شاه نواز باقر صاحب نستی کوي چې ډېر ښه لیک کوي، په دومره لنډ تنګ وخت کې ډېر ښه نوم روښانه شولو. شاه نواز باقر صاحب په پاک وطن پروګرام کې درته هرکلی وایم. سلامونه، مینه، احترامات ستاسو ټولو لیدونکو ته، ستاسو مینهوالو ته مننه دې کوم، خوشحاله اوسئ چې دغه پروګرام ته مو وروبللم، کور مو ودان. شاه نواز باقر صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ژوند ښه دی، روان دی، ژوند خوږې شېبې دي، د ژوند د رنګینیو نه خوند اخلو، لذتونه اخلو، ماشاءالله ښه دی، ژوند ښه روان دی. شاه نواز باقر صاحب هسې چې د کوم سکرین باندې تا مینهوال ویلي دا ټول دې هسې پېژني. زه وایم چې ډېر ټایم نه خرابو چې شعرونه ډالۍ کې ډېره به ښایي. د غزل نه مخکې درته یو څو شعرونه ووایم په دې هیله چې ستاسې دغه لیدونکو ټول خوښ شي. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې تصویر دې وګورمه بېرته یې په زړه کې کښېږدم، تصویر دې وګورمه بېرته یې په زړه کې کښېږدم، غنم چې ورېبمه لور په دیواله کې کښېږدم، تصویر دې وګورمه بېرته یې په زړه کې کښېږدم، غنم چې ورېبمه لور په دیواله کې کښېږدم، د خدای نظار شمه هماغه ډوډۍ وسوځېږي، د خدای نظار شمه هماغه ډوډۍ وسوځېږي، ستا په مراد چې کومه زه په تناره کې کښېږدم. د یو غزل دی چې زه چې ځو یو چا ته مې ویلي دي، زه چې ځو یو چا ته مې ویلي دي، ما وروسته کښتۍ ټولې سېزلي دي، زه د دې برداشت هم ګوره نه لرم، زه د دې برداشت هم ګوره نه لرم، تا خپل ځان ته ولې ورکتلي دي، ګوتې مې د لسو نه 11 شوې، دومره مې وعدې د چا شمارلي دي، ګوتې مې د لسو نه 11 شوې، دومره مې وعدې د چا شمارلي دي، تږې به په ټول عمر کې نه شمه، تږې به په ټول عمر کې نه شمه، ستا د بېلتانه زهر مې څښلي دي، رزق مې بچو ته پیدا کړی دی، خیر که ما پردي لوښي وینځلي دي، خلک وایي بوی درنه داد روزي، خلک وایي بوی درنه داد روزي، ستا لیاړې مې ځان پورې مږلي دي، غم درد او خفګان باقره نور څوک دی، څومره میلمانه دي بیا راغلي. یو تازه غزل دی چې ټول وجود مې د یو زړه نه په عذاب دی، ټول وجود مې د یو زړه نه په عذاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی، ټول وجود مې د یو زړه نه په عذاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی، ستا د نه راتللو بوج مې په اعصاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی، راته ایښی چا په میز باندې ګلاب دی، راته ایښی چا په میز باندې ګلاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی، راته ایښی چا په میز باندې ګلاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی. شعر پکې دی چې ما وینځلی درد د اوښکو په دریاب دی، ما وینځلی درد د اوښکو په دریاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی. او شعر دی چې محبت د یو سړي درد عذاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی. او اخري شعر پکې دی چې ما لوستلی بیا باقره ستا کتاب دی، طبیعت مې نن بیخي خراب تراب دی. ډېره زیاته مننه. یو څو شعرونه درته نور وایم په دې هیله چې ملګرو خوښ شي ستاسې د پیج، چې په محبت به دې سوچ وکړم ویرېدلی یمه، په محبت به دې سوچ وکړم ویرېدلی یمه، د دې کمر نه یو ځل مخکې هم لوېدلی یمه، غږ مې څوک نه اوري مرۍ مې خپله کېنوله، ژوندی تصویر یم په دیوال چا لګولی یمه، غږ مې څوک نه اوري مرۍ مې خپله کېنوله، ژوندی تصویر یم په دیوال چا لګولی یمه،
زه ستا د خپو نه یم لوېدلی ته خبره نه یې زه ستا د خپو نه یم لوېدلی ته خبره نه یې د سرو پانزیب یم یو ماشوم چېرته موندلی یمه او دا چې په دښتو کې ګرځېږم تږی کېږم نه د چا په زړه لکه باران راورېدلی یمه او راشه راجګ مې که لاسونه خو دې نه ماتېږي راشه راجګ مې که لاسونه خو دې نه ماتېږي باکره زه د خپلو خپو لاندې راغلی یم باکره زه د خپلو خپو لاندې راغلی یم باکر صاحب چې دا کوم مینوال ته ویني زه یم چې دې ته یو نظم ډالۍ کې ډېره وښیي مینوانې دی چې دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی ژوند په سور انګار ولاړ دی هر سړی په دار ولاړ دی اسرافیله ستا شپېلۍ ته منتظر ټول ښار ولاړ دی د وحشت په بلا مات یو په ګزار د جبر کات یو ګناهګار یو پښتانه یو بوج په واړه کائنات یو د بل لاس زموږ ګریوان دی ټول جهان راته حیران دی درد مو زړه کې ځالې وکړې مړ ته دې دور لقمان دی مړ د دې دور لقمان دی د خپل حق غوښتنه نشته دا فرشته لمنه نشته عجیبه لوبه شروع ده د پښتون پوښتنه نشته مسلط په موږ د جال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی چې په خپلو وینو رنګ یو په اور سوي یو بدرنګ یو د دوزخ خوند مو سکلی په جنت کې به هم تنګ یو ژوند زموږ واکې د بل دی بې منزله مو منزل دی د ایمان بولي شروع د څوک مرتب دی او څوک غل دی کوم کمره نه ګزار نشو مګر بیا هم بیدار نشو د مار خپې د لړم سترګې وشوې موږ هوښیار نشو باد مو وړی د مور شال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی چې په خپل قاتل مین شو په قفس کې د وخوړین شو د یو چا د خولې خبره نه د دین نه د سادین شو دا زما د وطن حال دی چې په خپل قاتل مین شو په قفس کې د وخوړین شو د یو چا د خولې خبره نه د دین نه د سادین شو یو وخته په ویر ژړا کې احساس نشته په دنیا کې داسې ظلم په موږ وشو نه دی شوی کربلا کې د لیوانو دې ځنګل کې څوک د ځان پوښتنه وکړي داسې څوک را پیدا نه شو چې د امن ځان وکړي سرو په وینو هر دیوال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی څو پیړۍ وشو چې ویر دی لاس خپو کې مې زنځیر دی ویښېدل زمونږ نشته چې ویده زمونږ ضمیر دی په شعور او عقل خام یو د غلام ابن غلام یو چې خپل رور وژنو لګیا یو مین دومره په اسلام یو دا کیسه ختمه کړه خدایه دا لانجه ختمه کړه خدایه دا کیسه ختمه کړه خدایه دا لانجه ختمه کړه خدایه د قیامت په انتظار یو دا غویمه ختمه کړه خدایه موږ له دې قفس آزاد کړه اسرافیل ته مو ریاد کړه چې پوکې ورکړه قیامت شي پښتون خلاص له دې فساد کړه التجا نه دی یو سوال دی دا زما د وطن حال دی دا زما د وطن حال دی ورې را خلاص که زما زړه ورته دعا وکړه ورې را خلاص که زما زړه ورته دعا وکړه شکر دی خدایه چې پوښتنه مې هوا وکړه یوې جینۍ د صادر پیڅکې پورې زهر تړل چې بې تپوسه مې رشته ولې بابا وکړه یوې جینۍ د صادر پیڅکې پورې زهر تړل چې بې تپوسه مې رشته ولې بابا وکړه او ما پورې خوله نشته پوکې به ورته څنګه ورکم ما پورې خوله نشته پوکې به ورته څنګه ورکم د سوځېدلي ښار دعوه خلکو په ما وکړه څه په غزل څه په روزګار څه ستا په غم تېره شوه د زندګۍ سره مې ډېره ناروا وکړه درد مې وړوکې را زلمی شولو د زړه په غېږ کې درد مې وړوکې را زلمی شولو د زړه په غېږ کې په محبت کې مې باکره انتها وکړه ډېره زیاته مننه ستاسو د پیج کورمودان چې وخت مو راکاباتو سې کوم باکر صاحب چې دا کوم مینوال ویني تا په سکرین باندې ډېره څه پیغام ورکول غواړې نو پیغام مې دا دی چې محبت وکړئ مینه وکړئ سره یو ځای شئ قلم راواخلئ کتاب راواخلئ وسلې پرېږدئ جنګ جګړې پرېږدئ ځکه چې دنیا ډېره پرمختللې ده دنیا ډېره ترقي کړې ده موږ پښتانه ډېر وروسته پاتې یو نو دغه یوه هیله ده چې باید موږ تعلیم ته توجه ورکړو مینه محبت وکړو د خپلو مشرانو د خپلو اتلانو خیال وساتو مننه باکر صاحب چې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له دومره ټایم راکړلو ستاسو هم ډېره مننه کوم چې په راسکرین باندې کوم مینوال مونږ ویني مونږ یې برداشت کړلو مونږ یې واورېدلو انشاءالله زموږ د پاک وطن پروګرام کوشش هم دغه وي چې هغه
کسان چې کوم د سکرین په مخه نه راغلي یا هغه شاعران چې کوم د سکرین په مخه راغلي هغه څه احساسات هغه به موږ تاسو ته په سکرین په مخه راولو. نور دنه اجازت غواړم. د خدای په امان.